موږ خو دا ډېر وخت دا غوښتنه وه د پکتیکا ټول ولسونه او هغه مجاهدین چې له روسانو سره هم جنګېدلي دي په دغه امریکنیانو سره یې خپلې قربانۍ کړې دي، چا بچیان چې شهیدان سوي، چا ورونه شهیدان سوي، چا کورونه لوټ سوي. نو 4-5 وارې موږ والي صاحب شاهد حال د والي صاحب سره موږ خبره دې ارتباط کړې چې والي صاحب د پکتیکا ولسونو د پکتیکا مجاهدین غواړي چې له دې مرتد پوځ سره وجنګېږي او د افغانستان له د ښاغلیو مجاهدینو بلکې 10 متره مخکې ترې ولاړ شو. خو والي صاحب موږ ته داسې منفي جواب راکړی دی چې الحمدلله ولسونه او د افغانستان مجاهدین غټ مرال کې دي، هېڅ چاته ضرورت نه لري. توپرونه هم ورغلي وو، اوس هم غواړو، اوس هم دا غوښتنه ده چې د پکتیکا ولسونه یقیني درته ماته له پکتیا له زرمته 500 نفره 200 نفره د غزني له ولایته د اندړو له ولسوالۍ د دغه رابطې را سره کلي چې تاسو د سرحد خلک یاستئ، که چېرې له والي جي دا غوښتنه وکړه موږ د تاسو ملګریو در سره جنګېږو. نو ولسونه تیار دي فقط او فقط چې موږ ته امارت امر وکړي، خدای نخواسته موږ په خپل سر ولاړ شو موږ مرګ خراب نه شي. فقط امارت او موږ ته د والي امر اتي د امیر المؤمنین امر د ځکه پکتیکا ولایت خو امیر والي ده چې هغه امر راته وکړي. ولسونه ځوانان سپین ږیري ټول دې ته تیار یو، اماده یو چې د خپل ولس او د خپل د مظلومو شهیدانو چې بېګناه ښځې نر کنکلي شهیدان کړه د دغو انتقام په خپلو لاسو باندې واخلو، زموږ به زړونه یخ شي.